د پښتو شو چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، دا چې نن شپه د برات شپه ده چې پکې الله جل جلاله ته زموږ اعمال وړاندې کیږي او زموږ په باره کې بیلابیلې فیصلې صادریږي. په دې مبارکه شپه کې الله جل جلاله عمومي رحمت او مغفرت نازلوي، خو یوازې به د هغو کسانو مغفرت نه کیږي چې په زړونو کې د نورو کسانو لپاره حسد، کینه او دښمني وي او صله رحمي قطع وي. لہذا تاسو خپل زړه صاف کړئ او د ټکنالوژۍ څخه په صحي استفادې د خپل موبایل یا د سوشل میډیا په ذریعه دا پیغام له خپلو ټولو ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ. زه د یو مسلمان او ګناهګار بنده په حیث د خپلو ټولو اقرباو او دوستانو حضور ته دا خواست کوم چې که یو وخت ما په قصدي او یا غیر قصدي ډول ستاسو زړه ازار کړی وي او یا مې ستاسو غیبت کړی وي، نو د برات شپې څخه مخکې ما د زړه له تله معاف کړئ. زه هم هغوی تمام عزیزان، دوستان او ملګري د زړه له کومې بخښم چې زما یې غیبت یا زړه ناراضي کړی وي. راځئ یو او بل وبخو، نفرتونه ختم کړو، شیطان او د هغه نمایندگان ذلیل کړو، مینه خپره کړو او الله سبحانه وتعالی راضي کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لره خپل عظیمه او کریمه بخښنه وکړي. امین ثم امین. قدرمنو دوستانو، که چیرې غواړئ چې د سیمې او نړۍ او دې ته ورته نورو تازه پیښو او واقعیتونو څخه خبر شئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ له ټولو احوالاتو څخه ځان خبر کړئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.